علامه بابا پر یو اثر باندې کار کوي د کندهار زیارتونه. نو دا کتاب ما د په لاس کې ولیدی. دا مې ورته وویل چې علامه بابا زموږ په کلي کې هم یو زیارت دی. دا زیارت د یو غازي دی، د میوند غازي دی. دې ته موږ کوچنی اخندزاده کاکا وایو او اوس یې نوم په مزار بابا باندې مشهوره دی، کاکو بابا باندې مشهوره دی. نو کاکو بابا یا کلیوالي نوم دی اما کورنۍ چې پاته ده هغه کوچنی اخندزاده کاکا بولي. دا هم متصوف و، دا هم دیني عالم و او هم د میوند غازي و او د میوند څخه یو ټوپک هم د انګریز څخه جو برنو نومېدی، دا ټوپک ورسره و. بیا د دا نوم یاداشت کې ماته وویل ول کله چې موږ د کوچني یادونه کوو دا معنا چې په مقابل کې لوی باید وي، تر څو چې لوی نه وي نو کوچنی هم نسته. ته معلومات وکړه یو لوی اخندزاده کاکا هم شته. نو دغه کوچنی اخندزاده کاکا چې ما ور یادوي د میوند غازي د دې یوه سپین سرې خور چې ډېره سپین سرې وه، نوي کالو ته رسېدلې وه. هغې ویلې چې زه په اووه کلنۍ کې دا زما د ورور کیسه مې په یاد ده چې میوند څخه راغلی، دوی پر ځای دوه ټوپک ورسره وه. نو علامه بابا ما ته لارښوونه وکړه چې ته به دا سپین سرې پیدا کوې نو په دواړو اړخونو باندې به تمرکز کوې. ما داسې واورېدلې چې شاعر هم و، د شعر یوه نمونه یې هم اورېدلې وه د خوره څخه یې. ول د ده پر دغه تصوفي اړخ به تمرکز کوي او دغه جهادي اړخ باندې به تمرکز کوي چې دیني عالم دی، پر دې اړخ به یې تمرکز کوي او پر ادبي اړخ به یې تمرکز کوي. نو بیا څو ورځې بعد چې کله زه کندهار ته ولاړم، خاص هغه سپین سرې وفات شوې وه، خدای دې وبخښي. بیا چې ده ته راغلم بیا ده یعنې دا پوښتنه مې وکړه چې لوی اخندزاده کاکا څوک و. بیا مې د هغه لمسي څه پوښتنه وکړه. هغه وویل چې لوی اخندزاده کاکا چې و دا د دې کوچني اخندزاده کاکا پلار و. هغه یې په دې خاطر لوی اخندزاده کاکا بولي چې هغه یې پلار و او دغه زوی یې ملا فتح محمد اخند په دې خاطر کوچنی اخندزاده کاکا بولي چې هغه یې زوی و. نو زه چې ورغلم چې څنګه په زینو کې ورپورته شولم د علامه بابا کتابخانې ته چې معمولا دغه د مېلمستونه هم و، ده وخندله ویل ښه شو چې رالې. دا اوس مې کتابونه پلټله، په کتابونو کې مې یاداشت پیدا کړي لوی اخندزاده کاکا او کوچنی اخندزاده کاکا دا مې دواړه لیکلي دي خو معلومات مې نه درلوده. دې ته منتظر یم چې یو ماخذ پیدا کړم، یو ژوندی ماخذ، یو څوک چې معلومات راکړي. اما دغه دوه نومونه مې یاداشت کړي وو. بیا یې ماته وویل چې ستاسې په کلي کې په ناګهان کې 3 پیغلې هم شهیدانې شوي دي، دا د میوند په غزا کې وې. دوی 3 سره په یوه قبر کې د یوه شهید وروره سره ښخ شوي دي. که د دې معلومات هم وکړي. ما چې وروسته معلومات وکړي ټول خلک ویل چې ووه دا خبره رښتیا ده، خو قبر مې پیدا نه کړي. نو دا خبره مې د علامه بابا تر دقته پورې وکړه چې په څېړنه کې ډېر دقت کوي.